بسم الله الرحمن الرحیم. سپینه ماڼۍ. حسن بصري رحم الله ویلي کله چې د مؤمن روح واخیستل شي اسمان ته پورته کړای شي او د مؤمنانو له روحونو سره یو ځای شي له ده څخه پوښتنې کوي وایي پلانکي څه وکړله دی به ورته وایي هغه تاسو ته نه دی راغلی هغوی وایي پر الله تعالی سوګند نه راغلی او نه پر موږ تیر شوی بیا دوی وایي هغه به دوزخ ته استول شوی وي. وهب بن منبه رحم الله ویلي یقینا په اووم اسمان کې الله تعالی د روحونو د یو ځای کېدلو لپاره یو لوی کور جوړ کړی دی چې البیضا یعنې سپینه ماڼۍ ورته ویل کیږي. کله چې له دنیاوالو نه یو کس مړ شي او نورو روحونو سره یې لیدنه وشي هغوی ته د دنیاوالو په اړه داسې پوښتنې کوي لکه غایب او مسافر انسان چې کله کور ته راشي او د خپلې کورنۍ د غړو خپلو خپلوانو او دوستانو په اړه پوښتنې کوي.